बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम सईद नासिर अली शाह शाहकाम यूट्यूब चैनल ना नन कमांड बा वायु मेलिंग व मेलिंग के एनवेलप एंड लेबल एनवेलप वेलकी की लिफाफे दा लिफाफे दा पासबा पकम के चमू खत वगैरह अस्तौ पागे ओमुगा यो नूम संग लिखू और या दगसी लेबल वायु लेबल के संग मु नूम एड्रेस वगैरह लिखू वीडियो कतो नमख के कजमू चैनल मुनी सब्सक्राइब करे दा सब्सक्राइब कई और दा बेल आइकन हम प्रेस कई چې زموږ نوی ویډیو اپډیټ تاسو ملاويږي او دا ویډیو مو خوښ شي نو لایک کړئ او شیر کړئ په مایکروسافٹ ورډ کې میلینګ کمانډ یو پکې کریټ دی بل پکې میل مرج کمانډ دی کریټ کډم به راځي انویلپ نه مراد دا چې لفافې د پاسه به ایڈریس څنګه پرنٹ کیږي او یا دغه سه لیبل مونږ جوړو لیبل وړو سټیکرو ته ویل کیږي اکثر په مختلف سیزونو باندې لګي او دا په لفافو باندې هم لګي نو راځي چې د انویلپ طریقې زده کو چې انویلپ د پاسه ایڈریس څنګه پرنٹ کیږي انویلپ پر کلیک کو په انویلپ کې دوه قسمه ایڈریس دي یو ډیلیوری ایڈریس ته او یو د ریټرن ایڈریس ډیلیوری ایڈریس نه مراد دا چې چاته مونږ خط استو کم د خط حاصلون کې وي داغه نوم ایڈریس وغیرہ دلته راځي او چې د چا طرف نه خط وي داغه نوم ایڈریس دلته راځي دته ریټرن ایڈریس ویل کیږي او دته ډیلیوری ایڈریس ویل کیږي نو ډیلیوری ایڈریس دا مونږه یو ایڈریس په دې کې ټایپ کوو چرته مونږ دا خط استول غواړو په دې کې یو ډیلیوری ایڈریس مونږ لیکلو او دویم ایڈریس په ټایپ کولو ریټرن والا اوس دا ډیلیوری ایڈریس بدلته راځي او ریټرن ایڈریس بدلته راځي اوس مونږ کده دې رسم الخط یعنی فونټ وغیرہ کې تبدیلی کول غواړو نو د لفافې د پاسه وکلیکو انویلپ د پاسه دلته بلاړ شو کده لفافې سایز مونږ دلته نه چینج کوو نو او وګورئ چې مونږ سره کم سایز کې لفافه ده مونږ ورکو 12 انچ دغه سه مختلف سایزونه دي کې بیا تاسو کوي ډیلیوری ایڈریس چې چا ته خط استوي داغه د ایڈریس وغیرہ فونټ سایز بسی لیکای سایز بسی نو هغه مونږ دلته بدلول شو یا دغه سه کومه کلر پرنټر استعمالو نو لیکای ته کلر هم ورکول شو دنه بس اوکے ورکو او فرام لیفت نه مراد دا چې دا ګس طرف ته فاصله څومره ده اوس 8 ده 8 نه مراد دا چې دا کپنې خپل سیټ کړي د لفافې مطابق او کنه موږ خپل مینول ورکو بدل تر مکلیک ورکو او دا فاصله به دلته نه تاسو ښکاری دا څه د برنه ورکو ریټرن ایڈریس دا څه د واپسی ایڈریس ته پر هم دلته نه سیټینګ کول شو د فونټ وغیرہ څنګه چې موږ دا برنه وکړ او دینه پس پرنټینګ آپشن هم سیټ کول شو چې پرنټر کې بدل لفافه تاسو په کوم طریقه باندې اچوي که تاسو نارمل لیزر پرنټر استعمالوي نو په لیزر پرنټر کې عام طور سره په دې سټایل کې لفافه پرنټ کیږي یا تاسو نور سټایل استعمالول شي دا نخي په پرنټر د پاسه ورکړي په کلر پرنټر کې عام طور سره دا لیفت او رائٹ سائیډ استعماليږي په لیزر کې سنټر والا او ډاټ میټرکس کې دا په پلنو باندې لفافي پرنټینګ لپاره استعماليږي یا دغه سي بعضي پرنټرو کې دا ټیکټ دا سایز چرته چې ایڈریس پرنٹ کیږي دا مخامخ وي یا دا شاته هم ساتل شي تاسو د پرنټر د پاسه باندې نشان ګورئ هغه مطابق ویل ته سلیکشن وکړئ او بیا وګورئ چې تاسو د لفافې چولی چرته دي نو په بعضي پرنټرو کې مختلف ټریګانی وي هغه ټریګانی تاسو سلیکټ کول شي چې تاسو لفافې کم ځای چولی دي اتوماتیکلی سلیکټ چې تاسو لفافه واچوي نو د خپل راخري بیا اوکے ورکړئ اوس که تاسو ډایرکټ دلته نه دا ایڈریس لفافې د پاسه پرنٹ کوي نو پرنٹ کمانډ بور کوي او کنه تاسو غواړئ چې دا موږ په ډاکومنټ کې اضافه کوو او بیا بل وخت به پرنٹ کوو نو اډ ټو ډاکومنټ په کلیک کوي او بیا به یس ور کوي نو تاسو ګورئ د اوماغه لفافې سایز چې کوم تاسو ولته نه سیټ کړو هغه تاسو درکو او ایڈریس هم درته خیر دا واپس ایڈریس شو او دا شو ډیلیوری ایڈریس نو که تاسو پرنٹ کمانډ ورکړو او لفافه مو واچوله نو دغه سی لفافې سایز د پاسه به دا ایڈریس پرنٹ شي خو کومه د ایڈریس لپاره لیبل جوړو نو لیبل مونږ په لفافه باندې یا په نور مختلف سیزونو باندې هم لګول شو لکه کاټن باندې یا په پروډکټ باندې د لپاره مونږ لیبل کمانډ استعمالو د لیبل لپاره مونږ یو نوې فایل جوړ کړو دې کې اوس مونږ لیبل کمانډ اپلای کوو لیبل د پاسه وکلیک کو خدا خبر یاد ساتئ چې په لیبل کې یو ایڈریس راځي یا به واپسی ایڈریس راځي یا به ډیلیوری ایڈریس کوم غواړو چې واپسی ایڈریس پکې استعمال کو نو واپسی ایڈریس دې کې زموږ الریډي دا سیو شوی دی اوس دا تاسو کوي چې دا ایڈریس په کومه طریقه پرنٹ کیږي نو د لیبل مختلف سایز په دې کې اوس دا مایکروسافٹ
1 اور 2 مطلب په کاغذ باندې دوه لیبل راځي. کوم دي کې مزید په سایز کې په تعداد کې څه تبدیلی کول غواړو د لپاره به آپشن ته لاړ شو او تاسو ګورئ د لیبلو مختلف کمپنیانې وي، مختلف کمپنیان دا لیبل جوړي. نو تاسو به وګورئ چې تاسو که لیبل استعمالوي نو هغه کومه کمپنۍ والدي د هماغه کمپنۍ نوم به سلیکټ کړئ او دلته د هرې کمپنۍ خپل سایزونه دي. نو که 1 اور 2 تاسو ورکوئ نو د په کاغذ باندې دوه غټې لیبل راولي. کوم عام لیټر کاغذ موږ استعمالو دغسې 1 اور 4 ورکوئ نو 4 به راځي، 30 پر پیج ورکوئ نو 10 به راځي. نو تاسو به وګورئ تاسو سره کوم لیبل والا کاغذ موجود دی، هغې مطابق به تاسو دلته نه سایز سلیکټ کړئ، بیا به اوکې ورکوئ. اوس که تاسو پرنټ کول غواړئ نو ډایرکټ د لیبل په کاغذ باندې هم پرنټ کولی شئ، او که تاسو غواړئ چې موږ به دا بیا پرنټ کوو، فلحال په فایل کې اضافه کوو، نو بیا به نیو ډاکومنټ ته لاړ شئ. دلته نه تاسو کتی شئ چې دې شواړه لیبل په یو پیپر یې درکړي. نو که دا تاسو پرنټ کوئ نو دا به هماغسې په کاغذ باندې پرنټ شي څنګه طریقې سره چې تاسو ورکړي. او که تاسو د لیبل په سایز کې بیا مزید څه تبدیلی کول غواړئ نو د لپاره به بیا لیبل ته لاړ شئ او بیا به آپشن ته لاړ شئ. په آپشن کې تاسو دی کې نیو لیبل ته لاړ شئ او دلته نه د لیبل پلنوالی یا د هغې منځ کې فاصلې وغیره سیټ کولی شي څنګه چې تاسو ته په دې پریویو کې ښکاري. او دې نه پس اوکې به ورکوئ، هماغه سایز چې کوم تاسو هلته انتخاب کړی دی او په دې فایل باندې اپلای شي.